نارنګ ولسوالۍ ته بیا صداوات ښار ته تر د چوکۍ او داسې ډېرو سیمو خلک یې همدغې پل وصل کړي دي. شریف بابا پل شروع دی، هغه هم د سره نوی رغېږي. د کونړ نورستان عمومي سړک هم د نږدې ورځو کې افتتاح کېږي. د پل تاسې نه دغه پایه ناسته ده، په دې باندې ترانسپورټ بند دی او بس زمونږ دغه د پیدل تګ راتګ دی. نور هغه بس هغه د ټانګونه صاحب د شامکاره پورې شومکړی دره نانګیسر غوړه پړی دا ټول خلک الحمدلله دومره خوشحاله دي چې موږ لا ګریوان یو زموږ د مریض مشکل نه خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ. موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي تاسې ټول به راته ښه یاست. یو ځل بیا اظهار ستلارزی ستاسې په درانه چوپړ کې او درنو لیدونکو دا ځل هم راغلی یم د پشد سیمې ته. درنو لیدونکو یو څه وخت مخکې د پشد سیمه کې د سیلابونو له کبله د نارنګ او د پشد د سیمې دغه کم پل چې دی چې خلک پرې روزمانه ربط آمد کوي پشد ته و همدغه راز نارنګ ولسوالۍ ته بیا صداوات ښار ته تر د چوکۍ او داسې ډېرو سیمو خلک یې همدغې پل وصل کړي دي. دغه پل سیلابونو ځپلی و، په دغه مینځ باندې چې دغه معلومیږي په دغه مینځ باندې دغه پل مات شوی و. دوستانو تازه یې د کونړ د پیدامي ریاست له لورې رسما تېره اونۍ افتتاح شو او د بیا رغونې چارې پیل شوې چې دلته به یو اساسي او په یو نوي ډیزاین باندې یو لوکس پل را جوړ شي. درنو لیدونکو راځئ د پیدامي ریاست رئیس هم را سره دی، هغې سره هم خبرې کوو، همدغه راز د دې سیمې د خلکو سره هم خبرې کوو چې له دغه پل د بیا جوړېدو څخه څومره خوښ دي او د اسلامي امارت د دغه کړنو نه څومره راضي دي. راځئ را سره مل پاتې شئ. کونړ ټي وي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې رئیس صاحب سره به غږیږو او د دغه پروژې او د دغه پل په اړه به ټول معلومات راکوي. رئیس صاحب لومړی خو کونړ ټي وي ته ستړي مه شئ. الله دې وبخښي عزتمن شي، تاسو ستړي مه شئ. ډېره مننه رئیس صاحب. دغلته چې دغه په کومې پروژې باندې اوس مهال چارې روانې دي او دغه پل جوړېږي د دغې جزئیات به زموږ د لیدونکو سره شریک کړي. دا خو اظهار صاحب دغه حالات دي تاسو موږ یې وینو. دغه 2 کاله کې د پل سره خراب شوی و، اول نه کیفیت سم برابر سره نه و. نو اوس الله پاک فضل وکړو او د مسؤلینو ملګرو منډې ترلې او مشکلات هڅې وي دغه پروژه منظور شوې ده. کار ورباندې عملیان شروع دی او بیخي په نږدې راتلونکو کې انشاءالله وبرغول شي. نو لګې د عملي کارونه شروع دي. رئیس صاحب دغه پروژې ته مو څومره وخت ځانګړی کړی دی چې بشپړه به شي کولی؟ 3 میاشتې وخت مو ځانګړی کړی ورته.
3 میاشتې او د دې ترڅنګ نو رئیس صاحب په کونړ ولایت کې دا ډول نورې څومره پروژې چارې روانې کړي دي او یا اراده لرئ چې نورې پروژې هم پلي شي؟ دغه مثلا قسم د زړي بابا پل شروع دی هغه هم د سره نوی رغېږي د کونړ نورستان عمومي سړک هم د نږدې ورځو کې افتتاح کېږي نور هم هڅې کوو انشاءالله چې خپل هیواد ته خدمت وکړو یو شی ورته پیدا کړو ترتیب ورسم شي. رئیس صاحب محترم دغه پروژه چې اوس پې کار روان دی هم د دغه پل ټول قیمت څومره کېږي چې مثلا په دغه پروژه د دې لګښت ټول 14 میلیونه تخمین شوی دی 14 میلیونه افغانۍ او د دغې کړنې نه د دې ځای ولس څومره خوښ دی؟ تاسې خو به طبعا دلته وخت ناوخت راځئ ولسونه ترې ډېر خوښ دي خوشحال دي ځکه ولسونه ډېر مشکل و هر طرف نه هر لحاظ نه اقتصادي لحاظ سره نور د ژوند ټولنیز ژوند سره ډېر لاس مشکلات یې لرله ډېر مسایل ورته ځکه عمومي سړک په هغه طرف باندې دی دا دواړو ولسوالیو سره ولسونه خپل منځ کې مړی ژوندی ښه بده هر څه سره قطع مشکلات یې ورسره ډېر زیات اوس دغه مشکل به حل شي انشاءالله. رئیس صاحب ډېره زیاته مننه زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لرئ مهرباني؟ بس دغه پیغام مو دی دغه چې څومره هیوادوال خپرونه دي تاسو ګورئ زموږ ورته پیغام هم دا دی او ترنه مو غوښتنه دا د درخواست او پیشنهاد مو دا دی چې داسې عمل په کارونو کې سړکونو کې پلونو کې نور د وطن د ښېرازۍ او آبادۍ په کارونو کې لاس په کار شي او یو بل سره همکاري وکړو یو بل باندې اعتماد وکړو تر څو خپل هیواد جوړ کړو د نور خلکو د هیوادونو د سفرونو مشکلاتو نه چې کوم دی بچ پاتې شو. رئیس صاحب ډېره زیاته مننه سلامت. مننه السلام علیکم الله درنو لیدونکو د پشد د سیمې یو اوسیدونکی مې تر څنګ ولاړ دی چې دی نه پوښتو چې دی د دغه پروژې یا د دغه پل د جوړېدو څخه څومره خوښ دي او د دې ځای ولسونه د دې پروژې څومره هرکلی کوي. مشره ستړی مه شئ. السلام علیکم خیر رالی تاسو ډېره مننه. لومړی کې به د کونړ ټي وي لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. زه عبدالله د پشد د کلي اوسېدونکی سرکاڼو ولسوالۍ. الحمدلله په دې موږ ډېر خوشحاله شو او دا 2 کاله کېږي چې موږ مشکل سره مخامخ یو د ګاډي د تګ راتګ لار بنده ده ترانسپورټ بالکل نشته دی زموږ نو الحمدلله چې اوس په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې دا کار شروع شوی دی او الله یې په خیر سره سرته ورسوي. 2 کاله دلته موټر تللی راغلی نه دی پشد سیمې ته؟ خو دغسې دا پل تاسې یې نه دغه پایه ناسته ده په دې باندې ترانسپورټ بند دی او بس زموږ دغه د پیدل تګ راتګ دی نور هغه زرنګ هم پرې نشو تللی او دا د سیلابونو د وجې همداسې ړنګ شوی دی؟ دا د سیلابونو د وجې او څه دغه چې کار وشو مخکې دغه بندۍ پاتې شول همدغې د اوبه ټولې کړلې دغه یو پایه د جمع شولې دغه د کیفیت یې نه لرو سیمټ مات شو یا مثال سیخ کمزوری و هر څه وجه چې وه د هغې د وجې نه بس پایه ړنګ شوله او مشکل پیدا شو. څه پیغام لرئ مهرباني؟ پیغام دا ده چې الله دې بس دغسې نور هم د حکومت ته تقویت ورکړي او بس الله دې په دغسې په کامیاب کړي چې دغسې پروژې په کار اچولي دي او زموږ د ولس غم یې خوړلی دی او دغسې زموږ دپاره د پشد ولسونه څومره خوښ دي د هغوی په نمایندګۍ خبره الحمدلله دومره خوشحاله دي چې زموږ لا ګریوان زموږ د مریض مشکل نه حلیږي ولې چې دغه یو د پیدل کار یوازې 2 میاشتې پاتې چې سهولتونه راشي سهولت راشي بس انشاءالله چې بس دغه سهولت به الله پاک په خیر زموږ نصیب کړي. ډېره مننه مشره. مننه سلامت. سلام.
درنو لیدونکو د دغه سیمې یو بل سپین ږیری مې تر څنګ ولاړ دی چې دی نه به هم د دې پل په هکله پوښتنې کوو. مشره ستړی مه شي. په خیر تاسو ستړي مه شئ. ډېره مننه، سلامت اوسئ. کونړ ټي وي دی، د کونړ ټي وي لیدونکو ته خپل ځان معرفي کوي. ښه، زه خو صاحب هم د دې ځای اوسېدونکی یم او حبیب رحمان نوم مې دی. حبیب رحمان کاکا ویل کېږي چې ستاسې دغه سیمې ته به دغه پل په 3 میاشتو کې بشپړ شي او بیا به ستاسې سیمې ته خورا ډېرې موټرې ځي راځي او د نارنګ ولسوالۍ سره به ستاسې ربط عمل لا ډېر شي. څومره خوښ دی وایي د دغه پروژې څخه؟ دې باندې خو صاحبه دا ټول خلک خوشحاله دي. دونه خوشحالي صاحبه چې هغه د ټانګونه صاحبه د شامکاره پورې شومکړی دره نانګیسر غوړه دا ټول خلک همدې پله ته ډېر راغو چې دا مشکل ورته حل شي. مریض به صاحبه کله ټالیو کې وړو کله لاسګاړو کې وړو. موږ ګورو که نه دلته ډېر سپین ږیري ځوانان ماشومان د دې کار د نندارې لپاره راغلي. آیا خوښ دي دا کیسه ده چې نندارې لپاره یې راځي؟ خوښ دي دقلته ودرېږي بس سیل یې کوي چې دا څنګه شي کښېني ورته. لیدونکو ته کوم پیغام لرئ کاکا جانه مهرباني؟ بس پیغام خو نه لرم، نور دغه نه ډېر خوشحالي وو د شرکت نه او د دولت نه ډېره چې دا کار یې موږ ته شروع کاکا جانه ډېره ډېر مننه، خوشحاله سلامت اوسئ او الله دې تاسو کامیابۍ سره سر ته دا پل ورسوي. کور ودان خدای دې خیر خالي دغه انجینر ته وویل شي چې دغه وسایلو ته لږ زیات کړي. دلته د سیند د ډېرېدو وخت یې کم دی. همداسې کوي رئیس صاحب سره مو خبرې وکړې وایي چې کوشش کوو چې به د یو میاشت کې خلاص کړو چې نیمګړی ترې پاتې نه شي او نور دې کور ودان دولت دې کور ودان یو ستاسو او تاسو له دې الله اجر درکړي چې ما هم دونه وخت راوړو چې دا خبرې مې څه وکړي. کور ودان کاکا جانه ډېره مننه، الله دې اجر درکړي، سلامت اوسئ. درنو لیدونکو د دغه کاکا جان خبرې مو تاسې واورېدې او د دې سیمې دغه نور خلک مو تاسې ولیدل. رئیس صاحب سره وغږېدو. دا ډېر یو بهترینه پروژه ده او د دې سیمې د پرمختګ لپاره یو ډېره مهمه پروژه ده ځکه چې اسداباد ښار ته څوکۍ ولسوالۍ او تر ننګرهاره بیا هغه سړک غځېدلی دی او دا پولي وسیله ده. نو همدا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوم. تر بیا چې اظهار سلارزی ستاسې په درانه چوپړ کې زیږېږي د یو سوکاله اباد افغانستان په هیله. خدای په امان.